څومره خلک د حیات خان ورلډ ګورئ ستاسو منندوی یو او کور مو ودان داسې وخت په وخت در سره دا ولاګینګ او دا خپل ځایونه او نوي نوي کارونه شریکوم را سره اوسئ. السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ خیر په خیر یې. د ارزښت البم قوالي رانه ډېره زیاته لیټ هم شوله او د خدای بخلي د حاجي په غم کې وو. څومره هم چې ملګري راغلي دي د خواخوږۍ لپاره غمرازي کړې ده، د هغو ټولو منندوی یم. که چا پیغام را لېږلی دی، که څوک راغلي دي، که چا په خپل ځای کې د راتلو او د رالېږلو پیغامونو نه علاوه دعا کړې ده. کور یې ودان د ټولو دوستانو، خدای هم د غمونو نه وساته. د رحمان بابا کلام د ژوندون په نوم باندې قوالي د دې ویډیو له ورځم دا د ولس امانت دی، نو غواړم چې په دغه روژه کې سره شریک کړم. نو ګورو چې څه کېږي را سره اوسئ. اوس دا وخت مونږ روان یو په خواجګۍ روډ باندې، خزانه شوګر میل روډ ورته هم وایي، او اصحاب بابا طرف ته روان یو. دا علاقې داسې دي چې لږ د پېښور سره تړلې هم دي، د پېښور نه لږې بهر هم دي. دغه ځای خو ما نه دی لیدلی، بهرحال زمونږ هلکان تللي دي، عبدالله عمیر او نور دوستان تللي دي د دغه ویډیو دپاره. د صحاب بابا والے به درته بیا په تفصیل سره یو ولاګ کوم. زمونږ د اردو ژبې یو ملګري پې کړی هم دی، ډېر ښه معلومات یې پکې ورکړي دي. بهرحال مونږ د صحاب بابا روډ باندې Take the next left onto Shah Baba Road, Khazana Sugar Mill Road, then continue straight onto Shah Baba Road. صحاب بابا روډ زه مخکې ځه لاره شته، خو دا ګوره چې دا پېښور بهر ته هم راوتی دی. نو مونږ روان یو شړشم بابا ته، دا په دغه خواجګۍ کې دی. صحاب بابا سړک روژه او ښه ګرمي شوې هم ده، او صحیب استاد را سره ناست دی. صحیب استاد ژوندی وي. دا چې په پېښور کې چې کله سړی داسې پټي وګوري که نه، او د سپرلي موسم دی او روژه ده. اوس هم په کلي کې د ماتو بنګړو ذکر کېږي. هغه ګودر، هغه چینار، هغه ستا یادوي. دا تقریبا مونږ را نږدې شو او ګست لاس ته ورتاو شو شړشم بابا ته. شړشم بابا ته خاموشي وو. شړشم بابا ته مختلفو لارو راتاو شو. خدا دا چې کلی کلی دی نو بس زړه م پکې ښه دی اوري. صحیب بھائی وایي چې زه پکې خوشحاله یم. بس علاقې ته راووتو، کجوره پکې مخ ښکاري صحیبه، او سهارا پکې مخ ښکاري. دا خو د عرب په غونه کې ټچ ورکوي یاره، ګنی پکې مخ ښکاري. ترس بیا دا وګوره کجوره ښکاري. کجورې چونکې دا یا په سند کې ډېرې زیاتې او یا په عربو کې. دا دی لکه راوتاو شو ښه شړشم بابا ته رالو. دا ځای خو څه ډېر بدل بدل ما ته ښکاري. وګوره دا هلکان نږدې دي د خیره سره ښه. دلته خو ما ته ښکاري چې ته موږ راغلي یو مخکې نه دا راورسېدو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو شړشم بابا ته. ګورو چې مخکې څه کېږي ښه.
ځای خو ښکلی دی بد نه دی ښه شاهجي دی ګریډ شاهجي ځای ښکلی دی خو لرې دی ښه والله چې پېښور کې لکه کجوره ما واقعي چې نه لیدلې څنګه ته یادې په ویډیوګانو کې لوکټي مشکل دی چې دغه خلک خوشحالېږي مونږ ته د خوشحالۍ د وجې نه بیا دوی داسې کوي چې ځان له ویډیوګانې شروع کړي نو زموږ هغه کار اکثر ګډوډ شي بیا دوی ته منتونه نو زموږ که د 10 منټو کار وي نو هغه 15 غنټو ته ورسي په وجه د دې چې زموږ خپل خلک د هغوی د مینې د وجې نه زموږ کار هغه شانتي نه شو کولی زه به هر حال ماښام روژه ماتي ته یو 10 منټه پاتې یا به ورسو یا نه خو نن د ژوندون قوالي دغه ویډیو په دې ځای پای ته رسوو روژه ماتي ته لږ وخت دی او ژوندون قوالي مونږ ریکارډ کوله بس یا به پوره شوي یا به پکې څه کار پاتې کېدی شي بیا پکې نور کار وکړو نو روان شو روژه په خوله او تاسو چې څومره هم خلک د حیات خان ورلډ ګورئ ستاسو منندوی او کور مو ودان داسې وخت په وخت در سره دا ولاګینګ او دا خپل ځایونه او نوي کارونه شریکوم
سره هم